د غونډو د لړیو په دوام دا ځل په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسواریم فکري او فرهنګي ادارې په همغږۍ یوه لویه ولسي غونډه د فکري روزنې فرهنګي یرغل فساد خپرونکو افکارو ناسمو تبلیغاتو او ناوړه دودونو پر زیانونو خبرې وشوې او ګډونوالو ته د دبيلابیلواستادانو له لوري هر اړخیز معلومات وړاندې شول. په همدې حال کې په یاده ولسي غونډه کې قومي مشرانو دا هم وویل په ټول هیواد کې یو اسلامي او شرعي نظام په ډیرو قربانیو سره منځته راغلی دی. اوس د دې وخت را رسېدلی چې ټول قومي مشران او ځوانان په ګډه د خپل نظام نه په کلکه ساتنه وکړو. د دې لپاره ولسونه بالکل چمتو دي، متفق دي، ټولو په اتفاق سره دا یو خبره ده چې موږ ساين بالفساد ډله په دې خپل ولسوالۍ کې د سره قطعا نه پرېږدو او ان شاء الله نن پرېښي دي چې کوم ځای کې خراشي دي موږ ورسره مقابله کړې ده. د رپیچ ولسوالۍ کې چې څومره قومي مشران دي، قومي خلک دي، قومونه دي، ټول د افغانستان اسلامي امارت څخه ملاتړ کوي او ټول په شا ولاړ دي او ټول ستاینه کوي او ښه یو اتفاق او په یو اواز سره د اسلامي نظام سره ولاړ دي. د غونډې د جوړېدو په هکله د چارواکو نه ډېره مننه کوو. داسې غونډې د ولسونو لپاره ډېرې مهمې دي، بارزښته دي، ځکه چې تقریبا دغه 50 تقریسیږي کلونه چې په دې کې دلته منطقه کې جنګونه او د پردو رواجونه او دا تحمیل شوي دي. د دې لپاره ولس د خپل فرهنګ او رواج نه خبر شوي، نوي ځوانان خاصتا باید هغوی وهڅول شي تر څو خپل ارزښتونو نه خبر شي. موږ غونډې ته ډېر خوشبیني یو او غواړو چې داسې غونډې په نورو منطقو نور علاقو کې هم دایر شي او خلکو ته عامه پوهاوی وشي. همدارنګه په دې ولسي غونډه کې قومي مشرانو ډاډ ورکړ چې په خپلو سیمو کې به د ناسمو تبلیغاتو او ناوړه دودونو په کلکه مخنیوی کوي او هیڅ قسم دلته داسې بده دغه نه راځي دا چې موږ د هغې انشاءالله په پوره ډول باندې مخنیوی کوو او هیڅ قسم ستونزه نشته دی. کوي انشاءالله د امارت د اصولو سره به سمه پرېکړه کېږي. فرضاً هغه فارغین چې فارغېږي او یو قسم له هغه جامو باندې دغه کوي، دا رنګونه دغه کوي او څه کوي، د هغې موږ پوره مخنیوی کړی دی. موږ د دغه سره والدینو سره د معلمینو د دغو سره د ښوونځو سره سرمعلمینو مدیرانو سره موږ دغه کړل دي، مشورې کړل دي او د دې موږ مخنیوی کړی دی. نو دا ډول غونډې ډېرې ضروري دي. دا پکار دا دی چې بار بار په هره ولسوالۍ کې جوړې شي. همدارنګه دغه غونډې چې دي مکاتبو مدارسو دې ته هم وغځېږي او په دې اړه باندې چې دی خلکو له پوره قناعت ورکړل شي. موږ خپل اسلامي کلتور لرو، موږ خپل افغاني کلتور لرو. هغه څه چې کول غواړي په دې باندې موږ د خپلو کشرانو عامه پوهاوی وکړو. که موږ کوم جشنونه لمانځو باید موږ په اسلامي او افغاني کلتور ولمانځو. د یادونې وړ ده چې د ولسي غونډې په پای کې ګډونوالو د دې ډول عامه پوهاوي غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې دا ډول پروګرامونه د لا زیات شي.